جی بسم الله الرحمن الرحیم. منځ د ارکان اسلام یو رکن دی او هم رکن دی او د الله د قربت یو ذریعه ده. که څوک الله ته قرب حاصلول غواړي نو هغه د منځ وکړي. وایي که یو سړی دا دعوه وکړي چې ما الله سره وکړې په منځ یې وکړه نو دې په دې خپله خبره کې رښتینی دی چې د الله سره خبرې وکړي. او صحابه پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي یا رسول الله په دې مانځه کې په کم ټیم کې بیا موږ الله ته زیات نږدې یو؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل په سجده کې. نو دا د قرب اهمه ذریعه ده. صحابه کرامو دا تاسو چې خبره وکړه چې یاره هر څه به په مانځه باندې غوښتل او دا د غوښتنې یو ذریعه وه، دا د الله د خزانو چابیانې دي، نو هغوی د الله قرب حاصل کړو په دې ذریعه باندې. نو الله قرب په دې حد کې دې حد ته رسیدلی چې هغوی به څه غوښتل نو هغه په دې مانځه ولا الله ورکول. نو مونږ نن د الله نه لرې ځکه یو چې زمونږ منځونه هغسې نه دي لکه څنګه چې د صحابه و منځونه و یا د خیر القرون د دور منځونه و چې هغوی به کور کې مالګه ختمه شوه به په مانځه په ذریعه غوښته، که اوړه به ختم شو نو هغه به د مانځه په ذریعه د الله نه غوښتل، که باران به یې غوښته نو هم به یې د الله نه د مانځه په ذریعه باندې غوښته. او د هغوی دغه منځونه اگر چې دغه منځونه مونږ هم کوو خو دا ده چې هغه خشوع او هغه خضوع ختمه شوې ده. او د هغې یوه غټه وجه دا ده چې مونږ د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه ډېر لرې شوي یو. نو چې لرې شوي یو نو د هغې د وجې نه زمونږ منځونه هم هغسې نه دي پاتې، خو بیا هم الحمدلله مونږ مسلمانان منځ کوو او دغه د الله د قربت یو ذریعه ګڼو. خپل کوشش کوو د الله نه غواړو چې یاره الله په دغه منځونو باندې زمونږ ټولې مسئلې حل کړي. مسلمانانو له بس صرف دا پکار دي چې منځ پرې نه دي، په ټیم دې منځ کوي، جمع سره منځ وکړو، باقي خشوع خضوع کمه ده او زیاته ده. شیطان په مونږ باندې غالب دی، مونږ کمزوري یو، نو هغه کمزورو ته به نه ګورو، خپل عبادت پکو، الله سره به هغه راز او نیاز کو او باقي الله دی څومره ځان ته نږدې کوي، لږم نږدې کوي او ډېرم نږدې کوي، هغه د الله کار دی. انشاءالله د الله بندگان یو. خدا مونږ یو بل دا زمونږه الله مونږ له دا څومره نعمتونه را کړي دي دا د هغې یو شکریه ده. علماو کتابونو کې لیکلي دي وی الله د انسان له د حواس خمسه ورکړي دي، څنګه چې په پنځو منځونه فرض کړي دي دغسې د حواس خمسه دا زمونږ پنځه دا قوتونه چې الله مونږ له راکړي دي، قوت لامسه، قوت باصره، قوت شامه، قوت سامعه، دا قوتونه چې الله مونږ له او قوت ذائقه، دا پنځه قوتونه چې الله مونږ له راکړي دي الله وایي چې دا زما نعمتونه دي، نو د دې نعمتونو شکریه ادا کې او شکریه په څه سره ادا کې؟ په مانځه سره ادا کې. الله را باندې پنځه منځونه فرض کړل چې د دې شکریه ادا شي او هغه په دغه ترتیب باندې علماء یو ډېره خشته خبره لیکلې ده. وایي دا قوت لامسه چې دی چې دا مونږ څه مسه کوو دې ته لامسه وایي، په دې باندې یخ او ګرم معلومیږي، دوه قوتونه په دې معلومیږي، دې باندې دوه څیزونه دوه فایدې دي، یو یخ او یو ګرم، چې دا څیز یخ دی او که ګرم دی مونږ لاس ولا یوسو. نه الله پاک د دې په بدله کې را باندې د سار 2 رکعاته مونځ فرض کړي چې تاسو 2 رکعاته وکړئ، ځکه د دې لامسه نه تاسو 2 فایدې اخلي. بیا د ماسپښین را باندې 15 منځونه فرض کړل، هغه زمونږ دا قوت شامه دی، دا بوی چې مونږ اخلو ته وګوره د هر طرف نه څلورو طرفونه خوشبویي چې کوم ځای کې وي یا بدبویي وي نو د څلورو طرفونه چې خوشبویي او بدبویي وي نو هغه مونږ په دې محسوسو.
نو الله را باندې د ماسپخین 4 رکعاته مونږ فرض ک. دا قرانګي مونږه دا اوریدل کو قوت سامعه دی، نو کده مخې نه یې کده شانه څوک आवाज وکي، کده یو طرف نه بل طرف نه 4 طرفونه چې څوک आवाज کوي نو مونږ هغه اورو. نو دا 4 طرفونه اوریدل مونږ په دې کو الله را باندې مازیګر 4 رکعاته مونږ فرض ک. او دا سترګې الله را کړې دي قوت باصره، نو دا مونږ د 3 طرفونه لیدل کو، مخې نه یخی طرف نه ګس طرف ته دې طرف ته لیدل کول، شاته بیا لیدل نشو کولی. نو دا 3 طرفونه مونږه د سترګو نه فایده اخلو. الله را باندې ما خام 3 رکعاته مونږ فرض ک. دا قرانګي دا قوت ذائقه ده چې دا مونږ په جبه باندې، نو په دې جبه باندې مونږ 4 سيزونه معلومو، په دې یخ او ګرم معلومو او خوږ او تریخ هم په معلومو. 4 سيزونه مونږ په دې باندې معلومو. نو د ماسختن مونږ را باندې الله فرض ک چې د دې په شکریا کې 4 رکعاته مونږ وکي. دا د شکریا په تور الله په مونږ باندې فرض کړی دي او د دې شکریا به اعلی ادا کی. او یوازې دا اندامونه خو نه دي، دا زمونږ نور ټول اعضاء دغه رنګ زمونږ له خدای پاک مور پلار را کړی دي، رونه خويندې را کړی دي، بچی را کړی دي. دغه سي د دنیا دا نور نعمتونه د الله ډېر احسانات دي چې هغه مونږ شکریا نشو ادا کولای، که ادا کوو دومره ډېر زیات دي. نو دا خود الله مونږ ته حکم کړی چې تاسو دا منظم کوئ، د الله احکامات پوره کوئ، ذکر او اذکار کوئ، قران تلاوت کوئ، تاسو د دې نعمتونو شکریا به ادا شي سناس. او بیا خپل عاجزي الله ته وړاندې کې چې یا الله که مونږ دا کو شکریا کوشش کو، خو مونږ دا شکریا نشو ادا کولای. د دې الحمدلله داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی به ډېر زیات عبادتونه کول. رابعه عدویه یو بوډۍ زنانه ده، نیکه تقواداره، په 24 غنټې کې به هغې 1000 رکعاته نفل کول. او 1000 رکعاته نفل او زه د دې لپاره نه کوم چې مال په خدای پاک جنت راکړي او مال په خدای پاک اجر راکړي، نه د دې لپاره نه کوم. زه صرف د دې لپاره کوم چې د قیامت په ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فخر وکړي په نور امتونو باندې چې وګوره زما د امت یو بوډۍ کمزوري ناتوانه هغه 1000 رکعاته نفل په 40 غنټې کې کوي. دا صرف زه د پیغمبر علیه السلام د سترګو چتوالو لپاره کوم چې په نور امتونو فخر وکړي. نو دا مونږ زمونږ د پاره الله را لېږلی دی. او پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی وی د چا په کور په دروازه چې نیر وي او 15 ټیمه پکې غسل کوي، نو آیا صحابو ته وی داغه په بدن بس خیره پاتې شي؟ او وی ته نه پاتې کی. وی د قصیده 15 منځونو دی، دا د ګناهونو کفاره ګرځي، ګناهونه په الله ختمي غون. حضرت عیسی علیه السلام و یو ځل د سمندر په غاړه باندې وکتل، یو تک سپین زناورو، هغه به بار په خټو کې ځان لیت پیت که او بیا به دغه دریاب ته ورو دانګل، نو اوبو باندې به صفا شو چې روبه وته، بیا به د قصې تک سپینو خشته، بیا به بار ځان ګنده که، بیا به سیند ته ورو دانګل، بیا به روت، بیا به ځان ګنده که. نو الله پاک وته وحی راولېږلی چې ای عیسی علیه السلام، دا مې تا ته د پیغمبر علیه السلام د اخیر زمانه د امت د منځونو ښودنه کوله چې د هغې زمانې امتیان د پیغمبر علیه السلام هغوی به دقسې په دنیا کې ځان ګنده کی، خو ورشي بیا منځو کی، نو چې څنګه دا زناور په دې اوبو کې پاک شو، دقسې دغه د پیغمبر علیه السلام امتیان د ګناهونو نه پاک شي. ټوله شپه په ګناهونو او معصیتونو کې تیر شي، سار یو بنده منځو کې د سار الله پاک د شپې هغه ټول ګناهونه ختم شي، هغه ګندګي ته ختم کی. بیا د سار نه ماسپخینه پورې په دې دنیا کې د سونو کې ګناهونه وکي چې د ماسپخین منزل راشي، ماسپخین سره هغه ګناهونه ولا الله معاف کی. د قسم مازیګر ماخام ماسوتن صاحب شپې چې دې سملی ماسوتن منځو کې، نو وې دې بالکل د ګناهونو نه پاکي. دا الله مونږ د پاره د ګناهونو د پاره یو سیقل او صافوالی او ذریعہ را لېږلې ده. دغه زموږ ګناهونه په ماتېږي، زموږ دغه نعمتونو چې الله را کړي دغه شکریا پیدا کیږي، د الله د قربت یو ذریعہ ده. موږ اهم عبادت دی
او څنګه چې اهم دی دقسې په آخرت کې به مړومبې تپوس د مانځه کېږي چې تاسو مونځ څنګه کړی دی، کړی م دی که کړی م نه دی، او څنګه مونځونه م کړي. د دې به الله پاک اول تپوس کوي. نو عزتمندو مونځونه الحمدلله مونږ کوو، زمونږ جوماتونه آباد دي. لږه خواري پکار ده چې د جمع مونځ وشي. مقصد مې دا دی، د دې ټولو خبرو مقصد اخیری دا بیانوم چې جمع مونځ مونږ نه فوت نشي. کوشش د جمع وکړو چې جمع له لاړ شو او قضا نه کړو مونځ، ځکه چې یو قضا چې هغه بغیر د عذر نه قضا شوي په هغې باندې ډېره لویه سزا ده. نو چې مونږ مونځ قضا نه کوو، نن زمونږ نه مونځونه په وړو وړو خبرو باندې یاره د دې ځای نه دغه ځای پورې ځم هلته مونځ وکړم، هلته وکړم مونځ رانه قضا شي. او د ډېرو خو خلکو نه تقوادار چې ځان ته وایي، دیندار ځان ته وایي، ظاهري ډېر دیندار ښکاري، د هغوی نه مونځونه قضا کېږي په وړو وړو خبرو باندې. نو یو مونځ قضا نکو او دویم د جمع اهتمام وکړو. انشاءالله لږ همت مونږ وکړو. الله ډېر غفور او رحیم ذات دی، الله به را باندې رحم کوي. خو که مونږ لږ شانته همت وکړو او ځان کې هم دغه همت پیدا کړو. الله دې توفیق راکړي. آمین آمین. حضرت د قرآن یو آیات